کې ماته الله پاک امر کړی دی د محبت. بیا یې وفرمایل علي منهم حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دې څلورو کسانو کې دی. آخر کې بیا وفرمایل سلمان دی، ابو ذر غفاری دی، مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ. نو دا حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د واقعا ده، د اسلام د راوړلو واقعا یې بیانېږي. د پخپله فرمایي چې زما پلار آتش پرسته و، د سره سره به دهقاني هم کوله، زما سره به حد مینه وه. زه به همیش دپاره په کور کې ساتلمه، بهار ته به ما ته اجازت نه راکولو چې زه بهار وګرځېږمه. بیا دی وایي چې ما نه زما پلار زمونږه دین چې مجوسیت و د دې ډېر خدمت رانه واغستلو، اور به مو بلولو او دغه اور مونږ خپل معبود ګڼلو. دی فرمایي چې زما پلار ډېر لوی جاګیر و. یو ورځ یې د په کور کې څه کار پېښ شولو، نو ما ته یې حکم وکړلو چې ته لاړ شه، نه د پټي او د باغ کاروبار ته وکړه، زه به کور کې پاتې شمه. خو ګوره ډېر وخت تېر نه کې، زر به راځې. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه چې کله د پټي کاروبار ته تللمه، په لاره کې د عیسایانو ګرجه وه. عیسایانو په دغه ګرجه کې خپل عبادت کولو. ما ته د دوی عبادت ډېر خوند راکړلو. پټي ته لا نه ډلمه او په همدغه ګرجه کې مې د دوی سره ټوله ورځ تېره کړله. پوښتنه مې ترې وکړله چې ستاسو د دین مرکز چېرته دی؟ دوی راته وویلې چې په شام کې دی. ځان مې ښه ترېنه پوه کړلو. ناوخته چې کله کور ته راغللم، پلار مې ډېر زیات پریشانه و چې تا دا دومره وخت ولې تېر کړلو. ما ورته ویلې چې هلته د عیسایانو دین و، د دوی دین ما ته د ټول نه زیات خوښ شولو. دا زموږ څه دین د اور عبادت کوو. نو هغه راته غوسه شولو، راته یې ویلې چې زموږ دین د دوی نه په څو چنده باندې ښه دی. او پلار مې راباندې پوه شوله چې زه چېرته عیسایت ته منتقل نه شم، د مجوسیت نه زما لاسونو زما خپو ته یې زولنې واچولی. اوس حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایران د پارس نه شام ته څنګه رسېدلی ده، هغه واقعه یې دارنګې ده. شام نه قافله راغلې وه. ما خو د ګرجي ولته ویلي وو چې کله شام ته څوک ځي بیا به ما خبروی. دغه قافله چې کله تلله نو دوی زه خبر کړلمه، ما سولنې ماتې کړلې، راغللمه د دغې قافلې والا سره یو ځای شومه. او حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شام ته ورسېدلمه. شام کې مې پوښتنه کوله د یو پادري، هغه خواته ورغللمه. ډېر وخته پورې د دې پادري سره وم. دی چې کله مړ شولو، یو بل پادري خواته زه یې ورولېږلمه. مړ کېدلو نه وړاندې ما ته وصیت کړی و چې ته به لاړ شې. هغه مړ کېدلو بل چا ته حواله کړلمه. لنډه دا چې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه واقعه دومره اوږده دی
چې د موصل ښار ته څنګه رسیدلی دی، موصل نه بیا نصیبین ته څنګه تللی دی، بیا عموری ته څنګه رسیدلی دی، د دغه تاریخ نه ورتېرېږو ځکه دا اوږد تاریخ دی د چا د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. اخرنی د ده ځای عموریه دی، د عموریې نه دی را رسېدلی دی وادي القرا مدینة المنورې ته. نو وادي القرا باندې خبره کوو. دی فرمایي چې کله د عموریې نه قافله مدینة المنورې په طرف باندې راتلله زه ورسره یو ځای شوم. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ورسره یو ځای شوم ما ورته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خاریې خبره کړې وه چې هلته زه ځان رسوم او دوی ته مې څه مالي عوض هم مقرر کړی و. خو کله چې مونږ مدینة المنورې ته وادي القرا ته راورسېدلو دغه خلکو زه وادي القرا کې یهودو ته غلام معرفي کړله وه او په هغوی باندې خرڅ کړله وه. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ فرمایي دوی سره اوسېدلم ګمان مې دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت ځای به همدغه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت ځای به همدغه وي. لنډه دا چې یو ورځ مې په کجوري ونه کې خدمت کولو کجوري مې شو کولی، زما دغه آقا یهودي چې تره زوی راغلی و هغه ورته څه قصې کوي، په دغه قصو کې وویلی چې قبا ته یو سړی راغلی دی او ځان خپل نبي او پیغمبر معرفي کوي او محمد صلی الله علیه وسلم په نامه سره ځان یادوي. ټوله ورځ خلک ته نه چاپېره وي. دی فرمایي چې کله مې دا خبره واورېدله د خوشحالۍ د وجې نه مې لاسونه خپې په رپېدو شوله. نږدې وم چې د ونې نه راکوسار شوی وی خو لاندې راکوز شولم. ما ورته ویلې چې ستا څه خبره کوله؟ نو زما دا آقا ما ته غوسه شوله چې تا د دې خبرو سره څه کار دی؟ غوسه شوله راته. لنډه دا چې قبا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته په دې نیت باندې ورغللم چې دا نبی موعود و مبعوث چې آخره زمانه کې کولی شي دی او که نه دی. ما ته آخرني پادري دا وصیت کړی و چې د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت او د بعثت علامه به دا وي چې هغه به صدقه یعنې زکات نه خوري، هدیه تحفه به قبلوي. نو دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا نه مدینة المنورې ته منتقل شوی و. زه راغللم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته او خپل ځان مې مطمئن کولو کجوري مې پیش کړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلې دا د څه کجوري دي؟ ما ویلې صدقه. په خپله یې ونه خوړلی. نور صحابه کرامو ته وفرمایلې دا تاسو وخورئ. یو شرط پوره شوه. دویمه پیرې باندې مې دا وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې کجوري راوړلې. ویې فرمایل چې دا څه دي؟ ما ویلې هدیه. نو نبی علیہ السلام په خپله هم وخوړله، نور صحابه کرامو ته یې ورکړله. دویم شرط هم پوره شولو. دریمه ما ته نښه پادري دا بیان کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاه مبارکه باندې به مهر نبوت وي،
خو د دې معلومول ما دپاره ګران و جنازه کې نبی علیہ السلام شرکت کړی دی بقیع الغرقد کې زه راغلم د نبی علیہ السلام خواته شا طرف ته ګرځېدلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وکتلم نو نبی علیہ السلام پوه شول چې دی څه علامه ګوري نو ما د نبی علیہ السلام مهر نبوت وکتلو او خپل مې کړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ژړا شومه راته وی فرمایله چې تا خو ایمان راوړلو اوس د یهودي سره د معامله د معاهده ورسره وکړه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي خپل آقا ته مې ویلي چې ما سره معاهده وکړه عقد کتابت وکړه هغه ویلي چې 300 ډکي د کجوري بناله چې هغه په بار باندې راشي دا ولنې شرط ستا د ازادۍ دپاره دویم دا دی چې 40 اوقیې سره زر به راکوې دا ملا ماتونکي چې د شرایط رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې ورسره وایه نو 300 ډکي د نالولو خبره راغله نبی علیه السلام په خپله تشریف راوړو یو ډکی نالولو یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د نال کړی په خپل لاس باندې په پټه کجوري په بار یعنی په میو باندې ډېرې ناوخته راځي ډېر کلونه اخلي خو دغه کجورو ډېر سر میوې کړې وې یکې وې نه وه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما لهذه النخله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ما نال کړې وه نبی علیه السلام دا غسې نه راویستله په خپل لاس باندې نهال کړله حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ آزاد شولو دلته کې دي چې د حضرت سلمان فارسی او د حدیث مبارکه د سلمان فارسی رضی الله عنه چې متعلق ذکر کیږي وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت عیسی علیه السلام په مابین کې 600 کاله څه وقفه مسافت او موده وه بعضو کې 500 یا 500 او یا دې حده پورې راغلی ده نو دا د بخاري شریف اخرنی حدیث مونږه د خپلو شاګردانو سره ملګرو سره دا کوشش کړی دی چې د هر باب د احادیثو نه خپلو ملګرو دپاره متعدد احادیث دا یاد دي ځکه اوس وختونو کې خلکو د احادیثو د حفظ سره د یادولو سره شوق او ترغیب او تشویق انتهایی کم شوی دی نو مونږه اگر چې د ټولو احادیثو اسانیدو بوج په خپل ملګرو باندې نشو راوستلی لیکن دې حد پورې مونږه کوشش وکړلو چې لږ څه کم تقریبا سکاله الحمدلله زمونږ اولنې دغه پروګرام وو چې 950 نه زیات احادیث او د باقی ورځو کې تر جلسې پورې به ان شاء الله تعالی چې څو ورځې دي زر احادیث زمونږ پوره شي دا په دې وجه چې زمونږ ملګرو ته د مسائلو په تفتیش او تلاش کې او د دوی د دین په خدمت کې یو بهترینه رهنمایي او دا د الله جل جلاله احسان زمونږ سره وشولو نمونې موږ سره الحمدلله چې دشته بعضې دوستان ملګري به وایي چې دوی به صرف په نامه باندې داسې کړي نه الحمدلله حقیقت ته او دغه حقیقت مخکې هم چې دا ملګرو دوستانو ته په یو پروګرام کې ښودلی و او دا یو
واقعیت ته په دې باندې محنت شوی دا کوشش ور باندې شوی دا مثال په تور سره مولوی صاحب ته پاڅا دا د اول نه تر اخره پورې زموږ سره شرکت کړی دی احادیث په باره کې نو الحمدلله په سونو احادیثو ته یاد دي مثال په تور سره زه د یو ملګري نه د دغه کتاب چې مونږ کله بخاري شریف چې دا ختم کړلو حدیثی مسلسل بتحریک شفتین چې یو مشهور حدیث دی د نمونې په تور سره مونږ ملګری چې دا الحمدلله بیانولی شي مولوي صاحب څنګه به قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال ابن مسعود رضي الله عنه أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ما شاء الله اوس مثال په تور سره مونږ دلته کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حدیث مبارکه چې کله بیان کړلو او مو ویلي چې د نبی علیہ السلام د بعثت په نخو کې دا نخو معلوموله چې نبی علیہ السلام هدیه قبله‌ای صدقه چې دا نه قبله‌ای او صدقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی قبول کړي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدلو که د نبی علیه السلام نه څه پاتې کېدل نو دغه احادیثو په باره کې د نبی علیه السلام د ترقۍ په باره کې مونږ څه لرو د ترقۍ په باره کې چې تقسیمیږي به او که نه به تقسیمیږي قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی وای قال عليه السلام لا نورث ما تركنا صدقه ماشاء الله نو د نبی علیہ السلام قول پیش کړلو لا نورث ما ترکنا صدقه یا فهو صدقه دواړه روایتونه دي د دا یو روایت چې د بیان کړلو لا نورث ما ترکنا صدقتنا دا سیمونږ کوشش کړی دی چې اړیو مسله باندې دوی د پاره داسې راهنمایي حاصل شي چې بیا د دین خدمت کولی شي مثال په تور سره خلق د سیاست لفظ ډیر وایي نو د نبی علیه السلام سیر مونږ بیانول دوی ته بیا په هغې کې د سیاست کلمه یو حدیث مبارکه کې راغله ما بیا دوی ته ویلي چې حدیث یاد کړئ امید دی چې دته هم یاد وي څنګه حدیث مبارکه قال عليه السلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ما شاء الله كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي دا امور سیاسیه او په باره کې خدارت وایي چې تا دغه احادیث یادوله په دغه احادیثو کې کوم یو حدیث مبارکه و چې تا ته یادولو کې ګران و محنت یې پې کړی او بار بار د تزیان ته راتلو سبا حدیث چې دی الحمدلله هغه چې ذکر شوی دو او الله تعالی فرمایي چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین دا درته ګران و او ځکه چې ورته الحمدلله بیا چې د لمانځه کې ما حدیث سره نه یاده کېدو بیا چې د دانې مې لږ پورې کړله مو چې بیا هغه حدیث مبارکه ته ووایه قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین ولعبد ما سألها اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى اثنى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل واذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ما شاء الله جزاكم الله نو دا حدیث مبارکه کې قال فقال الفاظ چې د ذکر کړل شي وو د دې وجه نه دا ویلي چې دا حدیث مبارکه کې ما ته بیا مشکل و چې دلته قال ده که فقال چې د زه ووایم نو اکرمک الله دا صرف یو تن چې د نمونه وایي یو دوه درې کسان به نور هم چې د وګورو بل کوم یو ملګری دی
جزاک الله. خامولی سه محترمه د احادیثو درسونو کې موږ چې کله دغه درسونه د احادیثو چې د ویل نو د حالات حاضره په باره کې هم موږ خبره کړې وه. یو خبره مو داسې کړې وه چې اسلامي ریاست او سټیټ د دې خبرې مسؤل دی چې د خپلو عوامو ضروریات دا به چې د پوره کوي. نو هغه حدیث مبارکه چې اخرنی الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فإلی وعلی الفاظ اخرنی دي. دا حدیث مبارکه څنګه وه ماشاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فإلي وعلي. ماشاء الله. نو من ترک مالنا چې مال ته نه پاتې پلي اهلی دی د خپلې کورنۍ شی ده بیت المال او ریاست او سټیټ به ته نه اخلي او که چېرته دی دیوالیه شوی وي مجبور وي فإلی وعلی. ماشاء الله. دغه حدیث مبارکه ستا دغه حدیث ستا په څوم نمبر کې راځي یا کومه سلیزه کې راځي؟ دا په څلورمه پنځمه سلیزه کې چې دا ستا دغه حدیث مبارکه چې دا راځي. ورپسې یو درې څلور پنځه نور ووایه. قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب ابيض ثم اتيته فاذا هو نائم ثم اتيته قد استيقظ فجلست اليه فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وإن زنا وإن سرقا قال وإن زنا وإن سرقا قلت وإن زنا وإن سرقا قال وإن زنا وإن سرقا ثلاثا قال في رابية على رأف أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر ما آمن به. قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لعبره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم على صوم أخيه. قال عليه الصلاة والسلام جعل الله الحق على لسان عمره. ما شاء الله. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله پاک چې د حق د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه او په ژبه مبارکه باندې دا ګرځولې ده. ماشاء الله. بل کوم یو داسې ملګری ده؟ ها پاسه ماشاء الله. موږ چې کله دغه احادیثو کتابونه لوستل نو په هغې کې معاملاتو کې موږ یو د هبې بحث کړی و او په هغې کې په کومو صورتونو کې هبه کې رجوع کیږي او کومو کې نه کیږي خصوصا د احناف په مسلکه. بیا یو حدیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې اولنی ټکی دا رنګې دی العائدو. ورپسې تر اخره پورې دا حدیث ته مکمل کا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في حبته كالكلب يعود في قيئه وليس لنا المثل السوء. ليس لنا مثل السوء ديك وليس ديا وليس لنا المثل السوء. وو بنوي غالبا وو بنوي ما شاء الله. ورپسې حدیث وایا بلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتحويل الجاهلين. الدنيا دار لمن لا دار له مال لمن لا مال له ولها يجمع من لا عقل له ولها يجمع من لا عقل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما شاء الله. ایمان کې کمزوري چې دراتلی شي. ایمان کې ولې کمزوري نشي راتللی؟ ایمان کې کمزوري ځکه نشي راتللی چې امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې ایمان خو بسیط دی. وذلک اضعف الایمان تفسیر بذل المجهود کې څنګه شوی ده؟ ذلک اضعف اعمال الايمان. بس یو دوه درې کسان ورغه کو بیا دعا چې د کوو ماشاء الله اکرمک الله. بل څوک دی؟ سالي ملسي تا څو ته ورسول احادیث مبارکه؟ 900. ها 900 احادیث ورسول 800 نمبر باندې چې اول حدیث ته هغه ته وایا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ماشاءالله. نو دا یو اختلافي مسله وه چې غیر فطري عادت ولا سړی د هغه قتل شته او که چېرته قتل یې چې د نشته، نو هغې په باره کې دغه حدیث مبارکه و. دا د کوم کتاب نه و؟ ابو داود شریف. ابو داود شریف نه که ترمذي کې هم و؟ ها ابو داود شریف کې ترمذي شریف دواړو کې. ورپسې نور حدیث وایه دې پسې پنځه نور. من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وزور لك بقى كده مرجري هوري. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكث وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. وإن شفع لم يشفع له. سرشتك نشتا له سرنشتا ما شاء الله. بل لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. دعوة شفاعة لأمتي في الآخرة. ما شاء الله. ورپسې إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ما شاء الله. إلا في حد من حدود الله. دا د تعزیراتو د حدودو په باره کې ده. نو حدود څه ته وایي؟ حدود هغه مقرره شوی سزا من جانب الله. ما شاء الله. چې په هغې کې تغییر او تبدیل چې د نشي راتللی. کفارات دي که زواجر دي؟ دا د موږ په نسبت باندې زواجر دی، د امام شافعي صاحب په نسبت باندې کفاره. ها ما شاء الله. اوس دا چل وکړه چې ستا د احادیثو اومه صدي هغې نه چې د شروع وکړه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. قال عليه السلام ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين. دغه ام سلمة رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د قراءات چې کله تقطيع بیانې مقصد یې څه ده موږ ته نه څه فهم کړله چې قرآن کریم قرائت باید په ترتیل سره وشي. په ترتیل سره وشي او بل دا دی چې په توقیف سره وشي. وقف سره په سورې فاتحه. هغه وقف مبارک دا حدیث مبارکه بیان کړو ته وایه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما شاء الله. هغه حدیث چې په دې نه نیم سوه کتاب چې د یادول کوشش دې پې کول او تا ته مشکل و کې ګډوډ کېدلی هغه حدیث مبارکه موږ ته ووایه چې صحیح دې یاد کړی. هغه به تا ته پته وي چې کوم یو دی موږ ته خو پته نشته. موږ تا نه خبره کوو. کوم یو حدیث تاسې وایي چې ته کوئ چې دا زر راته یاد شوی زر کوه وخت نه وخته دی. ها ته پاسه یو حدیث په باره کې ته نه پوښتنه وکړه چې تا ته ګران و چې دنه واورو. زر زر کوه نه وخته دی. عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من 3 من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في عدن فقد كذب. ثم قرأت أما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتب فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. ما شاء الله. دا الحمد لله هر یو ملګري کې دي. ها تا مين الله مولي سبا
ماشاءالله ته د خپل یاداش ودته یاد دي په هغې کې داسې یو حدیث مبارکه وایي چې کوشش دې پې کولو تا ته ګران و او بیا دې دعا کوله چې الله دې ماته یاد کړي موږ د حدیث په سلسله کې چې ګورو حدیث هم ډېره خوري په وکړه حدیث جبريل او چې ډېر وخت مخکې کوو بیا خو ویږم کا ماشاءالله ته واوره بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بيد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يصدقوه يسالوه ويصدقوه قال فاخبرنا عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن الساعة عن أمراتها قال أن تلد قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة الربة وأن ترى الحفاة العراة رعاء شاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلم يسلم علي ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما شاء الله وكنما داسه حديثة چې هغې کې اوله کې زه وایم نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وروسته ته پوره کا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر ما شاء الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل الحولة بیا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العرب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن أكل المعاقرات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن أكل المعاقرات ما شاء الله جزاكم الله छोटं तपासा دا اخرنه غنه ما شاء الله هغه حدیث مبارکه چې د کوم چې تا یادولو او بیا د کوشش وکولو په کوم نمبر کې و چې تا ته مشکل و بیا د ورسته برابر کړو نه نمبر حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيبصر عني وقد وعيت عنهما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيبصر عني وقد وعيت عنهما قال فإن جبينه لا يتفسد عرقا وإن جبينه لا يتفسد عرقا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم الفسي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع كفى بالمال كذبا أن يحدث بكل ما خدانة ويا جدي حديث مبارك كدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المساري رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكد عن كراء المساري كراء المساري سمع هذا كراء المزارع من وطن شيء يا بخشي بنبي كراء المسارع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المسارع توه دا کرای مزارع هغه چې په نیمایي یا چې د په معلومه حصہ سره یو فصل چاته ور کړل شي چې په دې کې به دومره ماته راکې نور فصل ته کرا دا ناجیز ده خو په مشا سره بیا جواز لري یعنی مسارعات مشاعن چې د څه شي د سیده او معینه د سور پسې بلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسال بدر لو كان متعمدا يحيا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لتركتهم له ورپسې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هواه تبعا لما جئت به ما شاء الله اکرمک الله خان بل څوک دی فرادي دومره کنه ها بیا ودا نور ملګری به چې د کم شي نو ما شاء الله درود شریف چې د وایي او دعا چې د اجتماعي دعا چې د کوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا إله العالمين. دغه درس د احادیثو کوم چې په دې مدرسه کې هر کال کېږي او سکالي اختتام پذیر شلو، یا الله مونږ ته په دې درس کې ټول قصور چې زموږ نه شوي ته مونږ ته معاف کړي یا اله العالمین. هغه نقصانونه چې په الفاظو کې معانیو کې عمل په لحاظ سره کتاب راغستلو په لحاظ سره درس ته کېناستلو په لحاظ سره دغه مسند خو چې د لویو اکابرو خداوند کریم موږ نه کوم نقصان شي موږ ټول ته معاف کړي. الہ العالمین موږ نه کوم قصور شي موږ ټول ته معاف کړي. یا الہ العالمین دغه درس کې زموږ چې څوره تلاميذه ملګرو شرکت کړی دا الله پاکه دغه درسونه د دوی په ذهنونو کې راسخ وساتي. الہ العالمین د دین مبلغین وګرځي، الہ العالمین د دین ناشرین وګرځي، الہ العالمین د دین خدمای وګرځي. خداوند کریم د دې مدرسې ته ترقی مزید نصیب کړي. الہ العالمین د دې مدرسې ټول اساتذه، ټول علماء کرام، ټول مدرسین خداوند کریم چې کوم حیات کې عمرونه دراز کې وفات تی الہ العالمین تداوی قبرونه منور وساته. د دې مدرسې چې کوم طلبا شهیدان شوي دي په تیر شوي انقلابونو کې الہ العالمین زمونږ ټول د پاره شفیع وګرځي. خداوند کریم د هغوی شفاعت زمونږ ټولو د پاره قبول او مبرور وګرځي. هغه کسان الہ العالمین چې د دې مدرسې سره همکاري کړې ده، د دې د تعمیر په باره کې، د دې د چلولو په باره کې حیات الله پاک عمرونه یې دراز کې، مالونه کې برکت واچي، وفات وی الله پاک ته قبرونه منور وساته. الہ العالمین ته مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین د زمونږ د ټولو مجاهدینو جهاد قبول کړي، د ټولو مهاجرینو هجرت قبول کړي، د ټولو شهداو هغه مقدس وینه الله پاک ته مقبوله وګرځي. الہ العالمین زمونږ د مشرانو خداوند کریم ته الهام د خیر جاریه او ساری وساته. الہ العالمین الهام د خیر جاریه او ساری وساته. الہ العالمین شرح الصدر نصیب کړي. الہ العالمین شرح الصدر نصیب کړي. د حاضر مجلس ته چې څوک راغلي دي، طلبا علما او چا دا چټونه را لګلي دي، الله ته بصیر او سمیع ذات تا اوریدونکې لیدونکې خداوند کریم ستا په علم کې دي د ټولو ذریات خپلو خزانونه پوره کا. الہ العالمین کورونو کې تکلیفي، هر قسم تکلیفي، مالی تکلیفي، ځاني تکلیفي، روحاني تکلیفي، زمینی تکلیفي، آسمانی تکلیفي، الہ العالمین آفات بلیات خود آسمان نه نازلېږي، د خپلو نه تکلیفي، د پردیو نه تکلیفي، یا الله پاک زموږ ټولو دغه تکالیف ختم کا. الہ العالمین بیمارانو ته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کا. قرضدارو د قرض اداګۍ دپاره ته مدد وکړه. بې اولاد حضرات الله پاک نیکسالي اولادونه نصیب کا. چا خپلولۍ نه وي ودونه نه الله پاک نیکسالي او نیکسالي ځایونو کې الہ العالمین د خپلولۍ انتظامات ورته وکړه. خداوند کریمه دغه مدرسې چې څومره اساتذه دي الہ العالمین د ټولو حفاظت نصیب کا. محتمیم صاحب د محتمیم صاحب نه لاندې چې څومره مدرسین دي، څومره علما، څومره مشایخ دي، یا الله ته دې ټولو حفاظت نصیب کا. خداوند کریم زموږ د دې مدرسې ذریات خپل خزانونه پوره کا. یا الله العالمین زموږ د ملګرو په باره کې موږ نه قصور شوی دا، موږ د دې خدمت نه دی کړی، موږ د دې حق نه دی ادا کړی، موږ به دوی ته سخت الفاظ ویلي، موږ به دوی ته سخت لهجه استعمال کړي. یا الہ العالمین موږ ته د هغې معافي وکړي. دوی په زړونو کې مې الہ العالمین انعطاف او د معافۍ دپاره راولې. یا الہ العالمین زموږ دغه ملګرو ټول ته الله پاک په خپل حفاظت کې، په خپل تحفظ کې واخلې. نورو کلونو کې داسې یو ترتیب و چې زموږ نه به د مدرسې نه به د مجاهد په نوم باندې به طالب العلم چې دا جګ کړلی شول هغه به شهید کړلی شول په بېدردۍ باندې. الله پاک د هغې ټولو شهیدانو ته شهادت قبول مبرور کې. سکاله یو مسئول او چې د ډېر بهترین د بخاري شریف قاری چې هغه تقریبا د نن نه دا یوه نیمه میاشت مخکې
اکسیډن یې وکړلو وفات شولو د هغه د الله پاک هغه تیر شوی عبارتونه چې کوم لوستلي د الله د قبول مبرور کې الله د درجې په قبر کې بلند کې الہ العالمین دې د هغه ملګري ټول خوشحاله کې الہ العالمین دې د هغه شهادت هم قبول منظور کې موږ د پاره د الله پاک هغه هم شفیع وګرځي خداوند کریم د لرې ځای نه ملګري دوستان راغلي دي د دې ختم په مناسبت یا الله پاک دې ټولو په لاسونو کې هغه څه الله تور وغورځوه کوم چې دوی غواړي الہ العالمین هغه ارمانونه یې پوره کړه کومې چې په زړه کې نیولي دي الہ العالمین زموږ د دې ټولو ملګرو په زړه نیول شوي ارمانونه په زړه نیول شوي تمناګانې په زړه نیول شوي حاجتونه الہ العالمین دا موږ ټولو ته پوره کړه د دې احادیثو په توپیل سره د دې ملګرو په استقامت په توپیل سره خداوند کریم زمونږ د ملګري مزید د علم د ترقۍ دپاره استعمال کا الہ العالمین ضروریات ته ورته پوره کا ته الله پاکه محتاج مه ګرځوه دلته د کومه جلسه چې زمونږ د دې ملګرو د احادیثو د فاضلانو په مناسبت باندې را روانه ده زړه اخلاصه دعا وکړي چې الله پاک ضروریات پوره کړي الله پاک حاجات پوره کړي الله پاک دې بخیر او عافیت د دغه جلسې اختتام راولي الله پاک دې د هر قسم آفاتونه محفوظ وساتي بیا په آخر کې دعا وکړي الله دا ټول ملګري خوشاله کړي الہ العالمین دې ټول ملګرو علم نافعه راسخه نصیب او فرمایي آخر کې داسې دعا زموږ د ټول ملګرو ته وکړي چې الله پاک زموږ د ټول ملګرو ته قابلیت او مقبولیت نصیب کړي د دعا ته چې څوک راغلي دی الله د دغه ټولو علماو طلباو یا الله د دغه کتاب په توفیل برکت سره قابلیت او مقبولیت نصیب کا الله پاک ته قابلیت او مقبولیت نصیب کا الله ته قابلیت او مقبولیت نصیب کا مونږ ته خود دعا چل نه راځي خو په آخر کې صرف داسې الفاظ وایو اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله خوشحال الله پکا موږ ټول مدد وکړي الله ته زموږ ټول نصرت وکړي دا ملګرو چې کوم حق تلفظ موږ نشوي د الله پاک موږ ټول ته معاف کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق